السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور حسن شاهد. یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. هغو ملګرو چې تاسو غواړئ چې موږ په ښکلي اواز کې نعتونه، شعرونه یا دغه شان سم چې تاسو ریکارډینګ کول غواړئ او تاسو غواړئ چې زه دغه شان ریکارډینګ کړم، نو انشاءالله په نن ویډیو کې به زه تاسو ته هغه طریقه ښایم چې تاسو دغه په کومه طریقه باندې ریکارډینګ کولی شئ. ډېره زیاته زبردست ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو مکمل پوه شئ. نو طریقه شروع کوو او ټول طریقه تاسو ته ښایم، خو د دې نه مخکې که تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړی دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ټیکنیکل حسن ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. سمپل د دې دپاره به تاسو یو اپلیکیشن انسټایل کړئ. پلی سټور ته به تاسو ولاړ شئ. په پلی سټور کې به تاسو سمپل دلته ولیکئ ایکو، یعنې تاسو به ECHO دا به تاسو سمپل دلته ولیکئ ایکو. ایکو چې کله تاسو ولیکو تاسو له مخکې یو اپلیکیشن راغی، دا اپلیکیشن به تاسو انسټایل کړئ. زما سره الریډي انسټایل دی، زه په اوپن باندې کلیک واخلم. کله چې زه په اوپن باندې کلیک کړم نو زما سره به سایډ ته دلته یو 3 ډاټس اپشن چې کوم دی راشي تاسو ته ښکاري. په دې 3 ډاټس باندې به چې زه کلیک واخلم تاسو ته ښکاري ریکارډینګز اپشن راغی، بیا سیټینګز راغلی او بیا اباوټ. زه به سمپل په سیټینګ اپشن باندې کلیک واخلم کوم چې تاسو سره دلته ښکاري. تاسو ته ښکاري په دې چې زه کله کلیک کړم نو لاندې زما سره راشي ایکو ایفیکټس. تاسو ته ښکاري دا اپشن به سمپل تاسو له دې ځای نه دا به اپ وي، داسې دا به تاسو آن کړئ. لږ لاندې به لاړ شئ په ایکو وایلوم، دا دلته په 30 باندې ولاړ دی نو دا هم صحیح دی، دا په 30 باندې ودروئ. لږ لاندې وګورئ ایکو ډیلې، نو دا تاسو په 4 یا 5 باندې ودروئ نو تاسو سره به اواز ډېر زیات په زبردست طریقه باندې بیا ریکارډینګ کېږي. نو سمپل دلته به تاسو له یو اپشن درکړی ریکارډینګ، په دې باندې به تاسو دباو داسې کلیک ونیسئ. چې کله دې باندې تاسو دباو کلیک ونیسئ تاسو ته ښکاري بره ریکارډینګ چې کوم دی زموږ سره روان شو. بیا که تاسو دې نه خپله ګوته اوچته کوئ نو دا به واپس تاسو ته ښکاري دا به سټاپ شي. نو بیا چې کوم دی دا تاسو غواړئ چې زه واورم نو دا به اتومیټیکلی تاسو سره بیا اورېدلی کېږي. خو اوس زما سره سکرین ریکارډر روان دی، د دې وجې نه دا صحیح ریکارډینګ نه کوي. نو په دغه طریقه تاسو سره دا بټن چې کوم دلته درکړی دا په دې بټن باندې به دباو کلیک داسې نیسئ چې دې کې تاسو څه اواز هم ریکارډینګ کوئ نو هغه به ډېر زیات زبردست وي او تاسو له به ډېرې زیاته مزه بیا درکوي. نو بیا چې تاسو په دې باندې داسې دباو کلیک واخیستو په دې کې تاسو څومره ریکارډینګ وکړو نو بیا سمپل دلته تاسو له یو اپشن درکړی سټار اپشن، په دې سټار اپشن باندې به تاسو تاسې کلیک کوئ نو تاسو ته ښکاري ریکارډینګ چې کوم دی زموږ سره سیو شو. نو بیا په 3 ډاټس باندې کلیک واخلئ. کله چې په 3 ډاټس باندې کلیک واخلئ نو بیا په ریکارډینګز اپشن باندې کلیک واخلئ. چې کله تاسو په ریکارډینګز اپشن باندې کلیک واخیستو نو سمپل تاسو دلته دا ټول ریکارډینګونه چې کوم دی درکلي دي تاسو ته ښکاري دا هم درکلی دا هم درکلی، دا پکې ما مخکې ریکارډینګ کړی او دا چې کوم دی مونږ اوس ریکارډینګ کوو. نو لاندې تاسو له اپشن یې درکړي که تاسو ډیلیټ کول غواړئ د دې ځای نه تاسو ډیلیټ کولی هم شئ، که تاسو نوم بدلول غواړئ دې ځای نه نوم بدلولی شئ، او که تاسو سیو کول غواړئ نو دې ځای نه سمپل تاسو سیو کولی شئ. دا به تاسو څنګه سیو کوئ بره چې تاسو له کوم ریکارډینګونه درکړي سمپل په هغه ریکارډینګ باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې کله تاسو په هغې باندې سمپل داسې کلیک واخیستو نو بیا به لاندې په سیو اپشن باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په سیو باندې کلیک واخلو تاسو ته ښکاري سیو ود ایکو ایفیکټس، نو دا به تاسو په دې باندې ودروئ، یعنې تاسو په دې باندې نه ودروئ. بیا په اوکې اپشن باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته ښکاري فایل سیوډ سټوریج، په دې کې چې کوم دی زما سره آی تھنک چې په میموري کارډ کې ځای نشته، خو په دغه طریقه باندې به دا تاسو سره سیو شي. بیا به سمپل تاسو خپل فایل منیجر ته لاړ شئ او په فایل منیجر کې به ډاونلوډ اپشن وګورئ. په ډاونلوډ کې بیا سمپل تاسو سره ایکو وي نو په هغه ایکو فولډر کې به دننه تاسو سره هغه ټول ریکارډینګونه وي کوم چې تاسو دلته په ایکو اپلیکیشن کې دننه ریکارډینګ کړي وي. نو ډېر زیات زبردست اپلیکیشن دی، په دغه طریقه باندې تاسو به دې کې ډېر زیات په زبردست طریقه سره دغه شان شعرونه نعتونه سم چې تاسو غواړئ تاسو په ښکلي اواز کې دلته ریکارډینګ کولی شئ. هغو ملګرو دا و د نوي ویډیو کې ویډیو هم خوښه شوي وي ویډیو لایک کړئ، چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ او دا ویډیو چې کوم دی په فیسبوک کې د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې نور ملګري ته هم دا ویډیو وګوري او دغه طریقه چې کوم دا یې زده کړي. نو موږ به په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.